السلام علیکم ګرانه دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د اسلام او کورنۍ د پلیلیست ویډیو د عنوان یې دی نوی ناوی او روژه. ګرانو دوستانو، زه غواړم نن د نوی ناوی اړوند ستاسو سره خبرې وکړم. مخکې له دې چې نوي ناوي ته ولاړه سم، تاسو ټوله خوا مه بدوئ. زموږ په افغانستان کې ګورئ، زه خپل د کورنۍ دا درته وایم، زه د دوی د دوجي شکالو یم. زما پلار یا زما ورونه یا زما اکاګان ما هیڅ وخت نه لیدلي چې پر سرخان غم جوړ کړي یا یو څه ووایي چې دا غذا خرابه ده یا دا اسي ده یا دا اسي ده. دا شان ما په خپل کورنۍ کې نه دي لیدلي. خو کله چې زه د خسرګنۍ کره واده سولم او یا هم ما په ټولنه کې خلک ولیدل، ټوله نه خو د ډیرو پښتنو روژه نه قبلیږي. علت یې چیشتی چې روژه نه قبلیږي؟ یو شی راځو، باید ټول انسانان دا ومني چې په روژه کې د انسانانو مود سوینګز مشکل لري، طبیعت یې اوري. دا په څه خاطر اوري؟ ځکه چې هلته بدن وږي، اوبه غواړي او دلته ته مبارزه کوي او دا د دې سبب کېږي چې زموږ طبیعتونه واوري. خو دا د ټولو انسانانو دا اوري. باید موږ چیش پر ولرو، کنټرول پر ولرو. دلته موضوع چیشته نوی ناوی او روژه. اکثره پښتانه دا عادت لري د روژې در مخه خپل ودونه ګرد خلاص کړي، وایي ناوی به کور ته راولو بیا روژه راځي. ناوی چې کور ته راولي په روژه کې نو بالا روژه نه وي، یو اژدها یي چې دا ناوی خوري. زه خپل د اولي نکاح کیسه تاسو ته وکړم. د روژې پر اوله ما د دیګ څخه وچې وریجې راواخیستلې. دوی د وریجو غوښې په پیشلمي خوړلې، په روژه ماتې عادي کته خوړی. ما دا یو غاب وریجې راواخیستلې. زما لیوړه نوم یې احمد شاه دی. دی راولاړ سو، داسې خبرې پر سرخان وکړلې. ما سر کښته اچولی و، لوړ مې نه دی ورته کتلی چې ولې دا ناوې دا وریجې راواخیستلې. زموږ د کور قانون خو داسې دی چې وریجې غوښې پیشلمي خوړل کېږي، پر روژه مات موږ عادي شی خورو. اوس څه فرق کوي چې ما وریجې راواخیستلې؟ مګم جرم وسو. دغه مشکل په ډیرو کورنیانو کې ستاسو. ګورئ، زه پوهېږم ستاسو اقتصاد خراب دی، زه پوهېږم تاسو به اقتصادي مشکلات لري او بعضې انسانان اقتصادي مشکلات نه لري، سپیتانه لري. لکه دا زما خسرګنۍ، زما خسرګنۍ غریبان نه وه، سپیتانه یې کول. ټول عمر په آینده کې اوسېدل، د آیندې څخه بیرېدل، پیسې و، هر شی یې ساتئ. نه په نس خوړل او د کور څخه یو انجلۍ اصحاب د لاسه ورکړه ځینې ووتل. څومره بېغیرتي ده. زه تاسو پښتنو ته یوه خبره کوم. دا ناوی چې ستاسو کور ته راواده سي دا څو مشکله لري. یو مشکل د ناوی دا دی چې د پلرګنۍ څخه جلا سوي، په هغه کور کې کوچنۍ لو سوي، د پلرګنۍ څخه جلا کېده، په نوي کور کې اوسېدل ډېر زحمت باندې یو ښځه آماده کېږي تر څو په دا کور کې ګزاره وکړي. دوهم مشکل د دې نجلۍ جنسي رابطه شروع کړي. د جنسي رابطې شروع تر څو چې ښځه د جنسي رابطې سره بلدېږي، تجربه حاصل کوي. د ښځې دپاره جنسي رابطه خپله یو مشکل دی، خصوصا بیا پښتنو ته. نو کله چې هم د کورنۍ څخه جلایي، هم جنسي رابطه شروع سوي او هم په کور کې چې ماینه و، خواښه و، اندرور و ګرده لکه بلاوې دا ناوې ته وراواله سوي. دا خو نو ناوې بلل یې ونه کېږي لکه پروانه زیایي. زه واده سولم، د واده مې شپږمه میاشت وه. عصبي کوما ته ولاړم، بلا مې نه کورنۍ پېژندل نه مې پلرګنۍ پېژندل. د برق کرنټونه یې راکړله، یعنې ډېر قوي د برق کرنټونه یې راکړل. د اعصابو دواوې شروع سولې. دا دی اوس مې 12 کال دی، زه د اعصابو دوا خورم. ګناه مې څه شي وه؟ ګناه مې دا وه چې ما ظرفیت نه درلودی د داسې وحشتونو. دغه نوي ناویانې چې تاسو ته راواده سي، دا کشرانې نجونې، دوی ډېره تجربه نه لري. د دوی دا ذهن د دې ظرفیت نه لري چې دغه رقم خبرې تحمل کړي. نو بعضې نجونو دا ظرفیت لري، بعضې نجونې کولی سي دا تحمل کړي که په داسې کورنۍ کې لوسوي چې بېادبه خلک. زه تاسو ته وایم د زما اوله کورنۍ مطلق بېادبان وه، ادب نزاکت یې سره کې درلودی نه. او ځانو ته یې تر ټولو ښه مسلمانان هم ویل. ګورئ، که تاسو داسې انسانان یاست چې په کور کې قاعده او قانون د خوراک دپاره سته، تاسو باید خپل پر ایمانونو باندې وبېرېږئ. که چیرې ستاسو په کور کې قوانین سته د خوراکو دپاره، تاسو مسلمانان خطا نه یاست، مګر مسلمان یو نفر د خوراک سره ګرځئ.
ګورئ کله چې نوې ناوې ستاسو کور ته راوت سوې ده ډېر خیال یې ساتئ تر څو هغه په روژه کې ستاسو څخه ناروغه نه سي. یو خو نوې ناوې د پلرګنۍ څخه جلا سوي، نوي کور ته راغلي، اتاق یې تغییر کړی، جنسي رابطه شروع سوي چې خپله یو غضب جنسي رابطه هم ده، او بیا په کور کې تاسو قاعده او قانون و سختیان یو تروشتندیان و بد کتلو طبیعتونه یي، دا خو د نوې ناوې وضعیت خرابیږي. ګران دوستانو د ژوند اسانه نه دی، جنت ته تګ هم اسانه نه دی. زه تاسو ته ګارنټي درکوم دغه پښتانه چې په کور کې قوانین لري، دغه کسان چې د خلکو لور لیونګي کوي لکه پروانه ضیایي چې لیونۍ کړل، د برکرنټونه یې ورکړه، اصحابو دوا دا د 12 کال دی خوري، تاسو جنت خوند ولاکه ووینئ. زه په ورځ د قیامت د خدای څخه دا غواړم زما خدای به زما خسر ته، زما خواشي ته او زما مشر یور ته سزا ورکوي د 12 کالو چې دا دی چې زه به د ژوند تر پای پرې دوا خورم. دا ټوله د هغوی د ظلم، د هغوی د وحشت، د هغوی د ناپوهۍ علت. یو انسان چې نه پوهیږي ظلم کوي، هغه انسان چې پوهیږي هغه ظلم نه کوي، هغه انسان چې پوهیږي هغه ظلم نه کوي. زه تاسو ته په ګارنټي سره وایم، تاسو زما کورنۍ، زه تاسو ته وایم زما په کورنۍ کې ما تر ننه نه دي لیدلي چې یو څوک پر غذا جنجال جوړ کړي. لیکن کله چې زه په تلیفون کې ماته میسیجونه راځي یا مثلا زه مراجعین وینم، مریضان، د ټولو خلکو یو شي ته چې متوجه کېږم د کور سخت قوانین مخصوصا په خوراک کې او د پلرګنۍ د کور په تګ کې دغه شیان د نوي ناویانو د ناروغیو سبب کېږي. ګرانو دوستانو تروما څه شي ده؟ تروما داسې یو ناجوړي ده چې څنګه انسان اخلي. یو مشکل پر تا رالی، یو چا آواز در باندې وکړي، یو چا توهین کړل، یو چا په تا باندې سخت قوانین عملي کول او تا نسوی دغه تحمل کولی، دغه فشار د دې سبب کیږي چې تروما رامنځته سي. تروما څنګه یو شی ده؟ دا بیا په انسان کې وهمي. زه چې روژه راسي زما صحت ډېر خراب وي، ځکه چې په روژه کې زما سره په خسرګنۍ کره بد سلوک سوی دی. زه د عمر دپاره د دوا ته مجبوره سولم او هغوی به دروغو چې زه په دا دنیا کې یم، زه چې څومره تکلیفونه وړم، زه چې څومره دواوې خورم، کوم تکلیفونه چې زما پر وجود راځي، دا ټول هغوی ته خدای په بد اعمالو کې لیکي. نو تاسو پښتانه چې په کور کې سخت قوانین لري و ناویانو ته او بیا خپل د کور قوانین پر عملي کوي، د پلار کور ته یې نه پرېږدئ، په کور کې هم پر خوراک باندې جنجالونه و زر خبرې وی چې سرخان اوار سو خوراک پکای، د سرخان بغیر به خوراک نه کوي. یعنې څه چینی کوي؟ انسان چې هر وخت وږی سو کولی سي خوراک وکړي او په روژه کې هم قاعده او قوانین و بد طبیعتونه و دا شیان څنګ ته کښېدوئ. ستاسو کور ته چې دا ناوې راوت سوي د دې ناوې خیال وساتئ تر څو سبا ستاسو رنګ پشئ چې وایي پلانکي کورنۍ ته واده سوی ده، داسې ښه خلک وه او که داسې کسان یې لکه زما خسرګنۍ دا د 12 کال دی، زه یې ګرد عمر یادوم او زه په دې مطمئنه یم چې هغوی به سزا ویني. نو تاسو ته مې دا ویله، تروما مې درته معرفي کول. کله چې دا نوې ناوې ستاسو د کورنۍ قوانین نسي هضم کولی، ځان ته یې نسي تفسیر کولی چې په دا کور کې څه چالانده دي او تاسو هم لکه هغه حیوانان لکه سرټمبه خر خپل قوانین پر هغې باندې عملي کوي، دا د دې سبب کېږي چې د هغې رواني حالت خراب سي او ناجوړه سي. نو هیله مې دا ده چې تاسو خپل قوانین یو طرف ته پرېږدئ، اسلام عملي کوي. اسلام هیڅ هغه دودونه چې موږ پښتانه یې په کورو کې لرو، د پلار کور ته به نه ځې، ډوډۍ به نه خورې، پر سرخان به ډوډۍ خورې، دا قانون دی، دا کار به نه کوي، کار به کوي. دا شیان د دې سبب کېږي چې نوې نجونې په رواني ستونزه اخته سي او ستاسو د کورنۍ هم رنګ په بد سي، ابرو مو ولاړه سي چې ولا د پلانکي کور سه د پلانکي لور دغسې ناجوړه راویستل. نو خپل عزت هم وساتئ او خپل و جنت ته کار وکئ چې روژه مو قبوله سي او که دا کارونه کوئ په دې پوه سئ چې ستاسې روژه نه قبلېږي. مننه.